په 1910 کال کې حال دا چې د مکتب زده کوونکی یو وړوکی کاروبار یې شروع کړ د پیسټن رنګ په نامه. دا د موټر ماشین یوه برخه ده. غوښتل چې دغه ماشین یوه برخه جوړه کړي او په ټویټا یې خرڅه کړي. ډېر زیات کوششونه یې وکړ تر څو چې دا آله په ټویټا کمپنۍ باندې خرڅه کړي. خو کله چې جوړه کړه د ټویټا کمپنۍ ته یې ویوړه، هغوی ویلې چې دا زموږ معیار سره برابر نه ده. نو دا زده کوونکی بیرته راغی، 2 کاله نور مکتب ویلې. په مکتب کې زده کوونکو نورو ملګرو به پرې خندل ځکه د ده لاسونه کالي ټول په ګریسو باندې ککړو. خو د خپل هدف لپاره ناامیده نشو. کار یې وکړ تر څو پورې چې دغه رنګ خرڅ کړي ټویټا کمپنۍ باندې. 2 کاله وروسته د دغه آله بیا ټویټا کمپنۍ ته ویوړه چې وشو کولی ټویټا کمپنۍ سره دا قرارداد وکړي. کله چې دا کاروبار کو نو په دې وخت کې د دې هیواد د بل هیواد سره په جنگ کې و. نو د دې کارخانه د یو بم له وجې خرابه شوه. د خپلو ملګرو سره بیا کوشش وکړ تر څو دا کارخانه جوړه کړي. کله چې کارخانه جوړه کړه د دوم ځل لپاره بیا هم په یو بم باندې د کارخانه ډیره برخه تخریبه شوه، خرابه شوه. خو دا هیڅ کله هم ناامیده نشو. بیا یې د ملګرو سره کوشش وکړو چې دا کارخانه بیرته فعاله کړي. کله چې کارخانه فعاله کړه په 3م ځل باندې د ده هیواد زلزلې ولړزو. د زلزلې د وجې د ده ټوله کمپنۍ تخریبه شوه، ټوله کمپنۍ له لاسه لاړه. دا ځوان بیا هم ناامیده نشو، کور ته راغی په ډیرو مشکلاتو سره. غوښتل چې بازار ته ځي، یو څه اخلي، بایسکل باندې تله. نو ذهن ته یو نظر راغی، یو آیډیا راغله چې څنګه کولی شم اتومات کم. نو یو ماشین یې جوړ کړ، بایسکل ته یې ولګو لکه د موټر سایکل، په هغه باندې به دا بازار ته ته. کله چې ګاونډیانو دا ولیده چې په دومره سهولت سره دا ځي سودا راوړي، نو هغې هم تقاضات یې وکړه، پیسې ورکړې چې موږ ته هم دغسې یو آله جوړه کړه چې بایسکل ته یې ولګو او په هغه باندې د لاړ شو بازار ته او بیرته راشو. دا کس دی هونډا. هونډا په موټر سایکلونو کمپنۍ د موټر سایکلونو په برخه کې فعالیت شروع کړ او تر هغې پورې هغه نه وروسته بیا یې د موټرو کاروبار شروع کړ. اوس هونډا د 200,000 څخه زیات کارمندان لري په نړۍ کې او ډېرې زیاتې جایزې هم ګټلي. په جاپان کې هونډا دی د جاپان کې ډېرې زیاتې جایزې ګټلي. نه تنها په جاپان کې اوس د هونډا موټر، هونډا موټر سایکل او هونډا نور وسایل په ټوله نړۍ کې نوم لري. دا ځوان هیڅ کله ناامیده نشو. دومره مشکلاتو سره چې کمپنۍ د امریکې له خوا نه بمباره شوه، 100 ځله زلزله او دومره مشکلاتو سره، خو خپل هدف لپاره هیڅ کله هم ناکامي ونه منله. هیڅ کله دا فکر یې ونه کړ چې زه به ناکامیږم. خو چې کله ناکامه شو، کله چې به تخریب شو، بیا به راپاڅېده. نو تاسو هم په یو ناکامۍ سره خپل د ژوند هدف څخه مه لرې کېږئ. دا فکر مه کوئ چې زه ناکامه شلم او دا هدف نشم ترلاسه کولی. خپل کوشش وکړئ او په الله توکل وکړئ، نو انشاءالله تاسو به خپل ژوند هدف ته ډېر ضرور رسیږئ.